دوستانو سلامونه. نن درته په انډراید تلیفونونو یا هم انډراید موبایلونو کې د موبایل د وای فای پاسورډ بدلولو طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې خپل د انډراید تلیفونونو وای فای پاسورډ هغه کړئ. نو هغه لپاره تاسې سیټینګز ته لاړ شئ. د موبایل سیټینګز ته چې لاړئ، هغه نه وروسته به تاسې په مور کنیکټیویټي آپشنز په دې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ، دغه آپشن چې تاسې نه پورټیبل هاټ سپاټ په دې به کلیک وکړو. سیټ اپ پورټیبل هاټ سپاټ په دې به کلیک وکړو. دلته تاسې لیدلی شئ SSID کې خو بس تاسې د کوم د موبایل ماډل چې مو هغه به یې لیکلی، ترڅنګ دغه پاسورډ چې یې ګورئ. کوشش وکړئ تاسې چې 8 عددونو نه 8 تورو نه کم نه اوسي ستاسې پاسورډ. نو زه په دې باندې فعلا کلیک کوم. ګورئ ایټلیسټ 8 کیریکټرز یې لیکلي دي، یعنې کم نه کم باید 8 توري یا هم 8 عددونه وي. نو زه فعلا دلته پاسورډ هغه کوم، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 هغه شول عددونه شول. نو هر پاسورډ چې بیا تاسې ورکوه 8 نه کم ونه اوسیږي. نو کله چې مو ورکړه پاسورډ او مو لیکه، هغه نه وروسته بیا په دغه ټیک مارک باندې کلیک کړئ. دې سره به تاسې د وای فای پاسورډ بدل شي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ خپل د موبایل د وای فای پاسورډ بدل کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم.